ګرانو ملګرو، هیڅ وخت ناهیلي نسئ. هرومرو به خپلو ارمانونو ته رسیږئ او ستاسو هیلې به غوټۍ او بیا ګلان سپړي. یعنې هیڅ وخت به داسې نه وي چې همیش په دغه حالت پاتې سي لکه دا ونه چې ده یا تر اوسه ګل سوې نه ده. یوه ورځ به راځي چې دا ونه به ګل سي. ثبوت یې دا ونه ده. ګورئ دا ونه ګل سوې ده، یعنې یوه ورځ به دا ونه هم داسې وه لکه دغه ونه، خو نن ګل سوې ده، پسرلی ورباندې راغلی ده. او که یې نه منئ یوه بله ونه داغه ده. ګوره کله چې ونه غوټۍ سي ګل سي بیا ورباندې پاڼې راشنې کېږي. دې ونې ته خو ګوریا چې شنه شوې ده، زرغونه ده. یعنې هیڅ وخت داسې نه وي چې همیش دې څوک په یو حالت پاتې سي. ضرور ستاسو په ژوند پسرلی راځي، خو دا به یو وخت وي چې خپلو هیلو ته ورسیږي. لکه څنګه چې د ونو خاصیت ده، مثلا دا ونه مخکې ګل سوې ده او پسرلی ورباندې ژر راغلی. دغه ونه لا تر اوسه څنګه ده پاتې ده، یعنې ګل یې هم نه ده کړی، خو دغه ونه باندې اوس ګل را زرغون سوی. نو کوشش دا کوئ چې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. هیڅ وخت د خفګان نه ده. هغه ورځ راځي چې وایي څانګه به نن سبا کې ګل سي، ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دینه.